بهلول دانا دا یو ډېر مجذوب سړی و واقعاتو کې راځي هارون رشید زمانه دی بادشاه و دا یو ډېر مجذوب ملنګ سړی و هارون رشید بادشاه د ده سره ډېر لګېدل ده به همیشه داسې لیونتوب خبرې کولې حقیقي لیونی و یو داسې و د الله په مینه کې لیونی و د الله تبارک وتعالی په مینه کې مجذوب و دا سړی حقیقي لیونی و یو وخت هارون رشید بادشاه خپلو درباریانو ته وویل چې هر وخت بهلول دانه زما دربار ته راځي هېڅوک بې نه راګرځوي ډایرکټ مې ما ته پیدا کړي یو وخت بهلول دانه ورغلي هارون رشید بادشاه ورسره په ګپه سو باره یو داسې چاړه غوندې شی ورکړه وایي دا واخه که دې په دنیا کې د ټولو احمق بېوقوفه سړی ولیدي دا ورکړه دا زما نښه دغه سره بهلول دانه راپورته ورسره و چاته نه ورکړه یو ورځ خبر سو چې هارون رشید بادشاه دومره سخت ناجوړه سوی دی مرګ ته نږدې دی زکندلې دی دی واره دی چاړه یې راواست هارون رشید بادشاه ته چې ولې څه کوې وله ناجوړه یم مریض یم ډېر سخت غټ سفر راته ګوري باره وایي بادشاه فوج دې تیار کړی دی قافله دې تیاره کړې ده پر اوښانو باندې دې د سفر توشه تړلې ده فوج او وسله در سره ده هارون رشید بادشاه ورته وکتل اوس ستا خو د ګټې ځای هم نه یې معلوم زه درته وایم زه مریض یم غټ سفر مې په مخه دی ته به ما پسخن وایې ول نه پسخن نه وم ته چې دنیا کې د یو ښار څه بل ښار ته تلې څو مسلح پوجان ورسره وه څو پر څو اوښانو به ستا توشه تړلې وه ستا د پوجانو خوراکه به تړلې وه ستا د دفاع دپاره به قسمه قسم ساز او سامانو هغه ورته لوړ ډېر چې دا عرضي سفر د یوه ښار څخه بل ښار ته دی چې د یوې دنیا څخه بل دنیا ته سفر کوې نو هېڅ شی دې د ځان سره نه دی اخیستي واخه ما درته بل بېوقوفه او احمق نه کوي دا واخه دا درته خپل ښار نن موږ د هغه راکامل د دنیا دپاره د پیسو دپاره د مال او د دولت د زیاتېدو دپاره موږ الله پرېښی دی رسول مو پرېښی دی د خدای د دره مو تمه ختلې ده د الله تبارک وتعالی دربار ته لاسونه نه پورته کړو خدای جل جلاله سره مو ملاقات په درواغجنو نه دی په ملاقات کې د خدای سره ولاړ سوچ په دنیا او دغه رقم په ساز و سامان کې بندي دا به الله تبارک وتعالی زموږ سره څه واورئ ابن ماجه یو روایت دی نبي علیه السلام فرمایي کم چا چې دنیا ته مخه کړه په زړه کې ځای ورکړي الله وایي د دنیا مشکلات ورباندې ډېروم مصروفه کوم یې ده د آخرت څخه بیا دی بېغافلي او مرګ په سترګو ته به یې فخر دی کوم که دې پرېښوئ غریب شوې که دې پرېښوئ دیوالي شوې که دې پرېښوئ مسکین شوې دغه شی به مخته دور کړو لیکن که چا واورئ که چا د آخرت فکر واخیستی د آخرت مینه یې واخیستل د آخرت په فکر باندې شو الله وایي زړه به یې ورغلي کړمه هېڅ چا ته به ضرورت نه لري هر ضرورت به الله وایي ورپوره کړمه او مرګ به په داسې حالت کې ورباندې راولم چې دی به خوشحاله وي او الله به د ده سره شي وګوره اوس د دنیا سره محبت کوې که تا سوچ وکړه ته د خپل ځان سره په ګریوان کې سوچ وکړه ما او تا کوم سوچونه لرو هر یو په دې سوچ کې دی که د کرایې سرای والا دی هغه په خپل سرای په سوچ کې دی په دې کې ورک دی که اولاد نه لري د اولاد په فکر کې دی که دولت لري د تجارت په فکر کې دی که تجار وي د ټول بارډر تجارت په فکر کې دی چې کله به زما پرمه بس نبي علیه الصلوة والسلام حدیث فرمایي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا سبحان الله نبي علیه السلام وایي جایداد مه ډېروه دولت تر حد زیات مه ډېروه فترغبوا في الدنيا بیا به ستا رغبت ستا مینه ستا ملاقات او رابطه ټول د دنیا سي الله به دې نن ما ورته د دنیا د آخرت پر ځای باندې د دنیا په فکر کې دا یو کورکانۍ چې موږ سره راګرځو یو شل جریبه مځکه مې نیولې ده یو زبردسته باغ مې په کرار کې بیا غټه برما ده یو ښه دی دا د چا دی د دنیا مثال دا رکندې ماشومان خو به میندلي چې کله د کور مخ ته راوځي خاوره سره کور جوړ کړي خونه جوړ کړي موټران چپټکه یې نیولي موټر پکې نه باسي غرمه چې په خپله چوټې بیرته ولري راسي کور دا دنیا ده که نه جوړوایه آخر څه شي یو دم دې ساه وخېږي ته قبر ته ننوځې دې درسه پاتې تاسو بنیادونه جوړ کړي وبنوا للخربان بنیادونه د خرابېدو لپاره جوړوئ ډېروئ یې کوي اصل شی دنیا کې چې کوم ده د آخرت توشه تیارول ده الدنیا مزرعه الاخره آخرت ته متوجه کېدل انسان باید څومره زیات فکرمند سي د آخرت لپاره صحابهو کې دا فکر و حضرت سعد بن سعد رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلوة والسلام ته فرمایي ویا رسول الله ما ته یو داسې عمل راوښیي چې زما د زړه نه د دنیا مینه واوسي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي ازهد فی الدنیا یحبک الله د دنیا څخه بېرغبتي وکړه بېرغبتي څه ته وایي واورئ سر په خلاص کې به دی دنیا هېڅ مه بوله هېڅ مه بوله په زړه کې ځای مه ورکړه یحبک الله الله به ستا سره محبت بیا وکړي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. که دې چا سره مال او دولت وي پشي پشي مو ورسره کېده یاره دا حاجي صاحب مې شناخته کړی وی یو ښه کار دې ته یې ښه تمه کېده ښه وایي څه به مې شکولی وای ما وازهد فيما عند الناس. بېرغبتي وکړه د هغه شیانو سره چې الله دې انسانانو ته ورکړي په دې په تمه چا سره شناخت مه کوه. يحبك الناس بیا به خلک ستا سره محبت کوي. دا زموږ د سترګو عیان خبره ده. که یو چا ته درې واره د یو شي وایي چې دا راکړه درکړي څلورم وار هغه ستا صفت کړي چې هر څومره معزز سړی قسم دې مې په خدای که ښځې سره که ستا پلار یم یا ولا که ښځې سره ته تجربه وکړې دا خپل ورور ته یو ورځ ورته وایي 1000 روپۍ راکړه بله ورځ ورته وایي 1000 روپۍ راکړه درېیمه ورځ ورته وایي څلورمه ورځ کې نه درته ویل دا حدیث کې به بیا انشاءالله هېڅکله شک نشته څلورمه ورځ به درته ته څه کوې دا دونې پیسې وړې چیرې وړې هغه محبت د ورورګوي د کم د ورور سره چې د کم پیسې د همسایه سره چې د کم دولت یې د ورور انډیوال سره چې د کم دولت یې تمه مه ورته کوه پشي پشي مه ورسره کېږه الله جل جلاله به د دې په دولت د ټولو انسانانو مینه ستا سره پیدا کړي. یحبک الناس خلک به بیا ستا سره محبت کوي. موږ تاسو ډېر دا دربیاران نه دي دا ناظران چې ورته وایي یا د حاجي مالداره سړي ناظر یې حاجي خندوي ماس درواغ و رښتیا ورته وایي یا د باچا ناظري یا د خان و د ملک ناظري درواغ و رښتیا ورته وایي د دې په دنیا کې ذلیل سړی د دغه سړي نشته. دا د دنیا ذلیل ترین کس دا دی چې د خدای جل جلاله ناظري یې نه وکړه خدای نه کوي خوشحاله بنده باچا ملک دا خوشحاله کوي ناظر ورته کېږي درواغ و رښتیا ورسره ګډوي چې هېڅ مازې نه یې وخندې کېده وخندل بس دی راځي العیاذ بالله. د ده رضا د خان او د ملک په خندا کې ده. که خان او ملک خفه و دی خفه دی که هغه خوشحاله و بس دی خوشحاله دی دا رقم دی ولې 100 روپۍ او د ملک په زړه کې بیا د ده قدر ووینه څنګه به داسې کېږي.